السلام علیکم درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ یې او په خپلو درسونو سبقونو کې بوخت او لګیا اوسئ. ګرانو زده کوونکو، په تیر لوست کې تاسې د په have done او have been doing یا has done او has been doing ترمنځ په توپیر باندې وغږېدو. په present perfect tense باندې موږ ریوایس او بیا کتنه وکړله او موږ یې دواړو تعریفونه او په مثالونو کې دا واضح کړل چې په کوم وخت کې have done استعمال کوو او په کوم وخت کې have been doing. همدارنګه has done په کوم وخت کې استعمال سي او has been doing په کوم وخت کې استعمال سي. دغه پروګرام چې اوس موږ وړاندې کوو دا د have done او د have been doing د لا ډېر پراکټس په خاطر دی. نو راځئ تاسې خپلو کتابو ته راسئ. وړاندې تر دې چې درس شروع کړو راځو خپلو تختې ته یو ځل راځو. Grade 12 Subject English Unit 6 Lesson 2 د دوهم درس تعقیب دی. پیج یا پیجز 69-70 پروگرام 30 درشم پروگرام دی. بیا هم د موږ د درس عنوان Revising the Present Perfect Tense په present perfect tense باندې بیا کتنه یا ریوایز او objective د موږ بیا هم څه دی to differentiate among have done, have been doing or has done and has been doing. بیا هم موږ په د دې دواړو فعلونو چې یو جاری فعل ده په perfect tense کې او یو قطعي فعل ده د دې دواړو ترمنځ موږ توپیر باید وکوی سو. نو راځو کتابو ته، تاسې هم خپلو کتابو ته راسئ. 9 صفحې ته. Grammar Lesson 3 Unit 6 Section 3 کې وایي Which one should I use؟ کوم یو باید زه استعمال کم؟ Has have done or has have been doing؟ قطعی حالت یا قطعی ورب استعمال کم او یا جاری ورب یا جاری حالت. Remember, they can have the same meaning. ځینې وخت کې دوی ډېر نږدې معناوې سره لري، یو ایډیا انتقالوي. دته به تاسې پام کوئ. For example, تاسې د جملې ته وګورئ He has lived there for 10 years. او دا بله جمله چې مساوي ده د دغه اولې جملې سره یا مشابه معنا ورکوي یا سیم ایډیا انتقالوي، هغه He has been living there for 10 years. دا دواړه جملې یو بل سره ډېر نږدې یا ورته معناوې لري، خو په ټینس کې او یا هم په جاری حالت او په قطعي حالت کې له یو بل سره توپیر لري. د یو معنا یې ده He has lived there for 10 years. هغه دلته اوسېدلی ده د 10 کالو دپاره یا 10 کاله کېږي چې دلته اوسېدلی ده. او دا بله معنا یې ده He has been living، هغه اوسېږي دلته دا 10 کاله کېږي چې هغه دلته اوسېږي، یعنې تر اوسه هم د ده دا ژوند دلته جریان لري. او په دې بل جي کې مکمل 10 کاله وایي تېره کړې ده، یعنې قطعي حالت دی. دلته بیا په دې باکس کې لیکي یا په دې په سور خط باندې چې دی دغه نښه He has been reading for 2 hours. B section کې but there can be a difference او دا کولی شي چې لږ سره فرق هم ولري. Look at these two sentences. تاسو د دوو جملو ته وګورئ، دلته فرق یا توپیر معلومیږي. He has been reading for 2 hours. هغه 2 ساعتو دپاره یا 2 ساعته کېږي چې هغه لوستل کوي، یعنې همدا اوس هم لوستل څه لري ادامه لري. او He has read 100 pages. هغه لوستی ده 100 صفحې تر اوسه لوستی ده یا لوستی دي. په یو جي کې که چېرته پام وکړئ په یو جي کې دغه فعل یا دغه لوستل د دې ادامه لري او په دا دویم حالت کې لوستل پوره شوی ده، یعنې یوې کمپلیټډ اکشن ده او بلې پروګرسیو اکشن جاری حالت یا جاری فعل دی. ښه راځو نمبر 4 ته Using the present perfect tense with since and for. ګرانو زده کوونکو تاسې پوهېږئ چې since او for ټایم ایکسپریشن دي د وخت سره استعمالیږي. ټایم ایکسپریشن چې وخت موږ د سره استعمالوو، سنس او فار وای په پریزنت پرفیکټ ټنس کې استعمالوو. سنس چې شی ده که داسې ووایو چې سنس انډیکیټس Since indicates the exact time
of action that started in the past. In the past. since وای موږ په present perfect tense کې استعمالوو او since وای څه شی ښیي موږ ته since indicates ښیي موږ ته د exact time هغه مشخص وخت موږ ته ښیي چې د هغه فعل یا هغه عمل په تیره زمانه کې څه شوې ده شروع شوې ده یعنی د تیرې زمانې نه راهیسې تر ناو یا تر پریزنټه پورې چې کوم حالت دی دا په سینس کې موږ څه کوو په سینس سره یې موږ خلاصه کوو مثال ته وګورئ اگزامپل زه داسې لیکای شم چې I have lived in Kabul since 1995 since 1990 زه اوسم په کابل کې د کوم وخت راهیسې د 1990 کال راهیسې زه اوسم دغه 1990 کال چې شی ده د ما ژوند یا دغه د ما اوسېدل دا په تیره زمانه کې ده یعنی it indicates the exact time هغه مشخص ټایم یې دغه دی 1990 ده چې زه چې کوم د ما اکشن سټارټ شوی یا د ما دغه ژوند کول هلته شروع شوی ده یا جریان پیدا کړی تر اوسه پورې جریان لري since نور مثالونه موږ هم ویلی شو since I was a child I have lived in Kabul since I was a child له کوم وخته چې زه ماشوم وم د هغه وخت راهیسې زه په کابل کې ژوند کوم او بیا هم بل مثال داسې ویلی شو چې I have lived in Kabul 10 years ago since 10 years I have lived in Kabul راځو فار ته فار استعمالوو چې فار څنګه استعمالیږي فار هم چې شی ده فار هم د ټایم ایکسپریشنونو څخه ده یا د ټایم ایکسپریشن ده چې پریزنټ پرفیکټ ټنس کې استعمالیږي فار وایي tells us how long the action has been going on یا duration of action موږ ته ښیي چې موږ ته ښیي د هغه دوران یا هغه مدت د وخت موږ ته ښیي مثال we have been in Kabul for 2 years we have been in Kabul for 2 years دلته period of time یا هغه مدت د وخت چې موږ کله استعمال کړی څونه وخت هم تیر کړی هغه په فار کې مشخص کیږي نو داسې ویلی شو چې فار tells us how long څونه وخت تاسې یو فعل ترسره کړی یا یو عمل څونه وخت یا څونه مدت زمانه جریان پیدا کړی چې تر اوس حالته پورې ادامه پیدا کړی راځو کتاب ته چې په کتاب کې څه وایي since with the present perfect tense means from that time له هغه وخته له هغه راهیسې له اول تاریخ راهیسې I have seen several useful websites since 2009 د 2009 کال راهیسې ما ډیر ګټور ویب سایټونه لیدلي دي چې دا هم دلته 2009 یا 2009 past tense دی د همغه تاریخ له تر اوسه پورې since څخه استفاده شوې ده B. For with the present perfect tense is used for the period of time د وخت دوران ښیي یا هغه د وخت شروع او ختم دواړه موږ ته څه کوي ښیي I have been seeing several useful websites for 1 year ما لیدلی دي ډیر ګټور ویب سایټونه د یو کال کېږي د یو کال راهیسې یا د یو کال کېږي چې ما ډیر ګټور ویب سایټونه لیدلی دي Why did we use have been seeing here ولې موږ have been seeing دلته استعمالوو د لپاره چې د موږ دغه عمل جریان لري یا ادامه لري نو موږ دلته have been seeing استعمالوو Can we use have seen آیا موږ have seen استعمالوی سو نو موږ have seen په تعریف کې ویلو چې have seen موږ هغه وخت کې استعمالوو کله چې هغه اکشن یا هغه عمل تکمیل شوي پوره شوي تر څو چې موږ غږیږو at the time of speaking
په هغه وخت کې چې موږ غږیږو هغه عمل چې کله چې ترسره شوی وي نو په هغه وخت کې موږ have seen استعمالوو یا قطعي ورب استعمالوو او جاری ورب کله چې د موږ فعل یا عمل دوران لري یا ادامه لري موږ بیا قطع هغه جاری ورب په پریزنت پرفیکټ کې استعمالوو چې دا هم هغه عمومي اساسي فرق یې همدا دی. ښه راځو بل تمرین ته یونت 6 لیسن 3 ګرامر دا هم تمرین دی. complete the sentences using verbs like have done or has done. تاسو دغه جملې پوره کړئ have done او has done سره به پوره کوئ په سټرکچر کې یا په کله چې موږ هغه سټرکچر جوړو د جملې موږ ویلې چې کله زموږ ضمایر مفردي نو موږ has done استعمالو یا has استعمالو او کله چې د موږ ضمایر یا سبجیکټ پروناون د موږ I you we they وي نو موږ په وخت کې have done یا د فعل هغه د جمع حالت یا have سره دریم حالت استعمالو. دغه مثالونه کې واضح کیږي نور هم. اول مثال تاسو لپاره ډک شوی he has eaten all the cakes. he has eaten دا چې he مفرد ضمیر دی سنګولر دی نو د سره چې has استعمال شوی او دغه ورب د ورب اولنۍ حالت په دریم حالت بدل شوی eat په eaten باندې بدل شوی. he has eaten all the cakes هغه ټول کیک خوړلی ده ټول کیک خوړلی یعنی. ښه دوهم مثال زه تاسو ته ډکوم دا نور به تاسو ډک کړئ. نو ورب پکې کال ده او کالډ ریګولر ورب دی په ای ډي باندې دریم حالت ته ځي نو موږ دلته ضمیر هم شي ده موږ has استعمالوو. she has called her mother هغه یا هغې خپلې مور ته چې وکړو زنګ وهلی ده. دریم نمبر یې ډکوو دریم نمبر یې ضمیر جمع ده دی ده او پاک هم ریګولر ورب دی په ای ډي باندې جمع کیږي. they have packed their suitcases هغوی خپل سامانونه وتړلی ده یا پوره هغه زمانه قطعي شوې ده. دا پاتې درې مثالونه به یې تاسې ډک کړئ او راځو بي سیکشن ته. complete the sentences using verb like has been doing. جاری ورب په پریزنت پرفیکټ کې استعمالوئ. has been doing په هغه وخت کې استعمالوئ کله چې ضمایر مفرد وي او have been doing په هغه وخت کې استعمالوئ کله چې ضمایر یا ضمیرونه چې وي جمع وي. یا اول مثال تاسو دپاره ډک شوی he has been eating since he arrived. له کومه راهیسې چې هغه راغی یا راغلی ده هغه همداسې خوراک کوي همداسې جاري حالت کې ده خوراک یې همداسې روان ده یا خوړل کوي. نمبر 2 دپاره د دې دپاره ضمیر دا چې ضمیر جمع ده نو موږ have been استعمالوو او build په انجي حالت باندې چې کېږي اوړي. they have been building that mosque for 2 years. په 2 کالو کې دوی دغه جومات څه کوي جوړوي یعنی دا دوی دغه فعل جاری حالت دی یا په جاری حالت کې روان دي دوی. بل مثال نمبر 3 she teach ته انجی ورکوو د ورب انجی اخلي او د شي سره has been اضافه کوو. she has been teaching English since 1995. د 1995 کال راهیسې هغه د انګریزي درس ورکوي یعنی جاری حالت کې. باقي درې مثالونه به تاسې ډک کړئ. ښه بلې صفحې ته راځو. دلته هم ګرامر دی او بل پراکټس دی. Section C ask and answer one question about each of the following situation. سوال وکړئ او جواب ورکړئ یو سوال ته about each of the following situation. دغه لاندې تاسو ته حالتونه یا کنډیشنونه درکړي دل دې نه به تاسې یو سوال کوئ او یو جواب به څه کوئ جوړوئ او ورکوئ به. use verbs like has have done or has have been doing. تاسې به په پرفیکټ ټینس کې یا به قطعي فعل استعمالوئ او یا به جاری فعل استعمالوئ یا به has done استعمالوئ have done او یا به has have been doing استعمالوئ. if necessary as necessary څنګه چې ضرورت وي. جملو ته به ګورئ په جملو کې د حالت مطابق هغه وضعیت چې تاسو درکړي د هغې مطابق به تاسې هغه فعل ورته ټاکئ. the instructions tell you if you should use since or for in your answers. دغه لارښودونه تاسو ته وایي چې تاسې سنس استعمال کړئ یا فار استعمال کړئ په خپلو جوابونو کې. the first one is an example. اول مثال یې تاسو ته چې کړی درکړی ده.
اول مثال دی مستر ګل احمد came to the office at 8 o'clock. ګل احمد 8 بجې دفتر ته راغلی. It is 12 o'clock now. اوس 12 بجې دي. He is working. په دا 12 بجو کې هم دی چې کوي کار کوي لګیا ده مصروفه ده. په دې وخت کې موږ پوهیږو دغه حالت ته چې ګورو دا کار کوي نو موږ په تعریف کې ویلي وو کله چې د موږ فعل یا عمل جاری حالت ولري موږ به have been doing یا has been doing استعمالوو. خاص سوال داسې شوی how long has he been working څونه وخت دی لګیا ده کار کوي نو دلته موږ ورته وایو فار استعمالوو he has been working for 4 hours دی 4 ساعته کیږي چې دی لګیا ده کار کوي. دوهم مثال زه تاسو ته ډکوم. Hamid arrived in the USA 6 months ago. حامد و یو اس ای ته امریکې ته یا متحده ایالاتو ته 6 میاشتې مخته راغی. He is studying English. هغه انګریزي درس وایي. داسې د وضعیت نه معلومیږي چې همدا اوس هم دا چې دا موږ غږیږو هغه د انګریزي درس وایي یعنی یو فعل ترسره کوي چې جاري حالت ده. نو موږ په دې ځای کې has been استعمالوو جاري حالت استعمالوو. How long has he been studying English? How long has he been studying English? سوال داسې جوړو او په فار سره جوابوو. He has been studying English for 6 months. 6 میاشتو دپاره یا 6 میاشتې کېږي چې هغه انګریزي وایي. بل مثال هم زه تاسو دپاره ډکوم ښه متوجه سئ ورته. Mr. Khalid reads the Kabul Times. ښاغلی خالد کابل ټایم لولي. معمول طور باندې هغه چې کوي کابل ټایمز مطالعه کوي. He first read it in 1990s. په اوله کې په 1990 کال کې په اول ځل چې کړی و کابل ټایم لوستی و یعنی شروع یې هغه وخت نه کړی و. اوس دا فعل جاري نه ده معمولا دا کابل ټایم لري خو په 1990 کې کابل ټایمز لوستی. نو په دې وخت کې موږ چې استعمالوو قطعي فعل د پریزنټ پرفیکټ استعمالوو. نو فعل داسې جوړوئ سو how long has he read Kabul Times یا how long has he read the Kabul Times. نو since استعمالوو he has read Kabul Times since 1990s. ښه ګرانو زده کوونکو څلورم پنځم او شپږم دغه درې مثالونه به تاسې په غور باندې به یې لولئ دقت به ورباندې کوئ او تاسې به سچویشن ته ګورئ یا هغه کنډیشن ته ګورئ. که چیرته فعل جاري حالت کې و تاسې به have been او has been استعمالوئ او که چیرته فعل په قطعي حالت کې و یعنی پوره شوی و تر څو چې دغه موږ غږیږو په دغه وخت کې نو تاسې به have done او has done به استعمالوئ. د تاسې دغه درې مثالونه یا دغه درې کنډیشنونه به تاسې کورنۍ دنده ده او بله کورنۍ دنده به تاسې د نوې لوست چې ریډینګ برخه ده دا به تاسې مخکې تر مخکې په کور کې به یې ګورئ تر څو په راتلونکي درس کې چې دا موږ لولو هغه لوستل موږ دپاره ډېر اسانه سي او مخکې له مخکې نه تاسې پرې پوه سئ. نو دا به هم تاسې په کور کې لولئ. تر بیا هم په خدای سپارمه. د خدای په امان.